وی په استغفار باندې الله امر کړی دی. موږ ته چا ویلي چې استغفار کوئ؟ الله راته ویلي دي، بیا راته رسول صلی الله علیه وسلم ویلي. و سوچ وکړئ چې الله د یوې خبرې ویلي چې داسې کوئ او بیا د الله پیغمبر درته وویلي چې داسې کوئ، نو دا کار به څومره اهم او څومره اهمیت والا وي. دلیل یې پرې راوړی د سورة البقره 199 آیت ته 199 واستغفروا الله ان الله غفور رحیم. بخښنه وغواړئ د الله نه، یقینا الله بخونکی مهربانه دی. دا الله طرف نه امر دی، ښه بخښنه وغواړئ. ګوره څومره چې د الله نه بخښنه غواړي، دې باره کې به حدیثونه راشي، دومره د الله دا بنده خوښي. که دې خیال کړئ د مخلوق د معاملات به ذکر کو، د الله خو اوچت مثال دی چې د یو چا نه غلطي وشي او بیا راشي د خپلې غلطۍ اعتراف وکړي، زما نه دا کار غلط شوی دی، زه بخښنه غواړم. دا د دغه سړي د زړه ته نږدې شي، ښه د چا چې خلاف ورزي کړې ده، چې وګوره خطا د سړي نه کېږي، د نه وشو خو څومره دروند سړی دی، د غلطۍ اعتراف وکړو او بخښنه یې وغوښته. ښه یو سړی غلطیانې کوي او بریتون ته وایي راته وایي مړه خواشه بخښنه به کې چا غوښتلې ده، معافي موږ ولې غواړو؟ زموږ څه کار دی د غلطۍ د اعتراف سره؟ د دې سره نه لګي دغه کس. ولې؟ ځکه چې یو خو غلطي، بل تکبر. نه بخښنه غواړم، نه معافي غواړم، نه اعتراف کوم چې او زما نه غلطي شوې ده. د خالق سره چې زموږ کومه معامله ده هغه داسې ده چې غلطي د انسان نه کېږي، خو چې د غلطۍ اعتراف الله ته وکړي، د ګناه اعتراف وکړي او واپس شي ورته او بخښنه ترې غواړي، د الله رب العزت دا بنده خوښ دی. ځکه چې الله ته خو پته دی چې انسان کمزوری ده، نه به ګناه کېږي، خو ګناه د ده نه مو شو، د دې بل نه مو شو، د اعتراف وکړو، واپس شو خپل رب ته، په ژړا شو، عاجزي وکړه، سجدې ولګوله، دی د الله خوښ دی. د هغه یو نه چې هغه ګناهونو کې اخته دی، یو ورځ یې الله ته دا ونه وي چې زه د دې ګناهونو اعتراف کوم یا ما ته ګناهونه وبخښه یا الله، یا ویې ژړل الله ته، نو دا خبره ورسره یاده کوي چې امر په استغفار باندې دا موږ ته زموږ رب کړی دی او زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته کړی. د هغې نه بعد وایي د استغفار سره الله ګناه معاف کوي. دا خو واضح ده، ځکه چې ګوره استغفار څه مطلب دی؟ مرګ ساعت مخکې د ګناه بخښنه غوښتل د الله نه، نو چې ته بخښنه غواړې هغه ته بخښنه کوي، ته چې ته بخښنه غواړې هغه بخښنه کوي. او په دې باب کې تکبر کول دا د منافقانو صفت هم دی. سورة المنافقون کې د عبدالله بن ابی بن سلول بعض ګستاخانه الفاظ ذکر شوي دي چې هغه د پیغمبر په باره کې ویلي او صحابه کرامو په باره کې ویلي. نو کله چې به دوی ته وویلی شو، ګوره واذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله، او کله چې به منافقانو ته وویلی شو چې راشئ د پیغمبر خواله چې ستاسو دپاره بخښنه وغواړي د الله نه، ځکه چې غلطیانې دنه شوي دي، لووا رؤوسهم ورأیتهم یصدون وهم مستکبرون. الله وی مخونه واړئ، سرونه وخوځئ، متکبره او واپس شي، وي زموږ ورته هېڅ ضرورت نشته. بخښنه نه غوښته د الله نه، دا تکبر دی. ها یعنې یو سړی دومره په ګناه کې انختی دی چې د سره دې طرف ته توجه نه ورکړي، زما یو رب دی هغه به ما په دې رانیسي، دا هم یو قسمه تکبر دی، عجزي دا ده. لکه رسول صلی الله علیه وسلم ته وګوره، د هغه باره کې را روان دی حدیث، په یو مجلس کې په یو بیټک کې 100 پیرې د الله نه بخښنه غواړي، او دا هغه انسان دی چې الله ورله تېر شوي او راتلونکي خطاګانې معاف کړي، دې ته عجزي وایي. دې ته د الله په مخ کې ځان عجزه ښکاره کول، ذلت، خشوع، سکون د الله په مخ کې هغه دا دی چې یو سړی د ګناهونو نه صفا دی او هغه د الله نه 100 پیرې بخښنه په یو مجلس کې غواړي، په یو مجلس کې. او زمونږ په ګناهونو باندې کلونه
کلونه تیر شوي دي کلونه دا زړی راله تک تور کړی او موږ بخښنه د الله نه نه غواړو دا به یو نوع تکبر نه دا یو نوع تکبر دی تکبر ډېر اقسام دي دا به یو قسم دی نو د استغفار سره الله ګناه معاف کوي او زمونږ د هر یو دا ارمان دی چې الله زمونږ ګناهونه معاف کړي الله وی سورة النساء کی 113 نمبر آیت تے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ او چاچی بد عملو کو یا ځان سره ظلمو کو ځان سره ظلم څه دی ګناهونه کول نو مخکې بد عمل ذکر کو نو به بعضو علماو دا فرق کړی چې لکه غټ ګناهونه واړه ګناهونه فحاشۍ سره چې تعلق ساتي هغه ګناهونه عام ګناهونه مطلب د آیت دا دی چې هر قسمه ګناه چې وشوه هر قسمه تر دې چې شرک د شرک نه لوی ګناه خو بله نشتي که نه یو سړي شرک وکړو کفر یې وکړو ثم یستغفر الله بیا بخښنه وغواړي د الله نه یجد الله غفورا رحیما وبمومی اللہ لربخن کے مہربانا تل اللہ مہربان ہر قسم گناہ جیتے ہو کی گنا او بید اللہ نے بخنو گواڑی اللہ رب العزت ہوئی ما بخن کے مہربان عمومی کچھ طرح واپس خوشی اللہ تک بیاوی چی د استغفار دلاسه انسان ته ډیر خیر د استغفار دلاسه الله انسان ته ډیر خیر برکت او طاقت ورکوي او دا موږ ټول غواړو خیر برکت پراخ رزق نیکمله بچي او بچي په بدن کې زور طاقت دا موږ ټول غواړو کنه څوک نه غواړي د دې یو لار هغه استغفار ده نن سبا دا بیروزګاري عامه شوې ده د مسافرو کې ملک کې هم غفلت ته زموږ وګوره چې دغه یو طرف ته م سوچ دی چې په څه طریقې سره به دا مال ډېرېږي او دا ولې کم شو دا ولې مزدوري کمه شوه خو دې طرف ته موږ نه ګوري چې زموږ د الله سره رابطه څنګه ده یا زه مزدوري کوم رزق ګټم خو پکې برکت نشته د دې به آخر څه وجه په بچو کې برکت نشتی په کار کې نشتی په کور کې نشتی په ژوند کې نشتی دغه یو وجه دا ده چې موږ د استغفار نه غافله یو موږ د الله نه بخښنې نه غواړو ځکه چې کله انسان د مصیبتونو چې په ده باندې راځي دا د ده د ګناهونو د لاسه راځي او ګناهونه ختمیږي په استغفار سره سورة نوح کې الله رب العزت د نوح علیه السلام خبر را نقل کړی ده چې هغه خپل قوم ته څه ویلي وو فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا وی الله ما ویلي خپل قوم ته نوح علیه السلام چې بخښنه غواړي د الله نه الله ډېر بخښونکی ذات دی ګوره غفار د الله نوم دی یو غفور دی یو غفار دی غفور معنی ده بخښونکی غفار معنی ده ډېر بخښونکی د الله یو نوم غفار دی خو هله به راته وبخښي ته خو واپس شي ورته وی ما دې خپل قوم ته ویلي چا ویلي نوح علیه السلام ما دې خپل قوم ته ویلي دي چې بخښنه غواړئ د الله نه الله ډېر بخښونکی ذات دی قصه به دله درکړي ګوره دې فایدو ته يرسل السماء عليكم مدرارا رو بوري پتاسو باندې بارانونه پر لپسې مدرارا ډیر بارانونه باران کې غواړي استغفار ډیر ويمددكم بأموال وبنين او زیات بکی تاسو لره مالونه او زامن د مال د ډیرولو طریقه هغه استغفار زامن غواړي د الله نه بچي غواړي استغفار ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا او درب کی تاسو لره باغونه او درب کی تاسو لره نهرونه
فصل میوه باغونه پاگی کې برکت د هر څه سره استغفار د هر څه د استغفار سره ته میلاویدی شي. سورة هود کی دا ذکر دی وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ او ډیر بکی تاسو لره طاقت سره د طاقت ستاسو یعنی دا کم طاقت چې ستاسو دی د دې سره به الله نور طاقت هم تاسو له درکړي چې کله الله نه بخښنه غواړئ. زه غواړم چې یو کس ماته ذکر کړي دې ایتونو کې څو خبرې ذکر شوې کتاب چې ورسره مي او ورته ګوري هم او جواب ورته نه معلوم. نوح علیہ السلام قوم ته څه ویلي تاسو له به الله څه درکړي الله به مو بخي بارانونه به راوري دوه زامن به ډېر کي مال به دله ډېر کي باغونه به ډېر کي نهرونه ولي به دله ډېر کي او دا بل ورسره څه دی طاقت به